السلام علیکم ګرانو ملګرو. په دې امید تاسو به ټول روغ جوړ او ارام وئ. لطیف مهربان یم بیا ستاسو خدمت کې. بخښنه سره چې زه څه موده مصروف هم نه مې شو کولی چې راشم او تاسو ته نوې ویډیوګانې ډک کړم. نو بیا هم زه هیله کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. نو نن زه ستاسو خدمت کې بیا حاضر یم. خو د هر څه نه مخه تاسو نه زه هیله کوم چې زما فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو تاسو زما د هر ویډیو نه په وخت سره خبر اوسئ. نو نن ګرانو دوستانو تاسو چې کوم شی زه تشریح کوم یا اپشن درته تشریح کوم دا د یوټیوب د خوا نه یو ډېر ښه اپشن دی. له دې سره تاسو کولی شئ خپل ویو هماغه د لیدونکو دقایق ورته ووایو که دقیقې ورته وایو که منټونه ورته وایو هغه مونږ او تاسو کو زیات کړو. نو د دې لپاره تاسو باید اول خپل یوټیوب چینل ته راځئ. لاګین کیږئ به لاګین کیدو نه بعد تاسو څه کوئ چې ویډیو منیجر ته به راځئ. وبخښئ زه ویډیو منیجر کې تیار یم. راځئ به خپل ویډیوز ته صحیح شو. ویډیوز ته راشئ. خپل ویډیوز ته هم چې راغلی ګورئ ملګرو تاسو به څه کوئ. بخښنې سره زه باید بېرته یو دفعه څه ته ورشم ویډیوز منیجر ته ورشم چې د ویډیوز منیجر د لار نه ډېر په اسانه طریقې سره کېږي. دلته به تاسو ته به لږ ذره مشکل شي او غواړم تاسو ډېر په اسانه طریقې سره پوه شئ. تاسو چې خپل یوټیوب چینل ته راغلی له هغه نه بعد به تاسو ځئ خپل ویډیو منیجر ته ودرېږئ. زه تاسو ته کلاسیک موډ یې انتخاب کړم چې هغې سره ډېر ملګري اشنا دي کلاسیک موډ سره. راغلی خپل چینل ته صحیح شو. ویډیو منیجر ته مو راغلی هغه نه بعد به څه کوئ خپل چینل ویډیو ته چې راغلی ویډیو کې لاندې ګورئ دلته به کلیک کړئ. دلته به راشئ انفو ان سیټینګ ته. انفو ان سیټینګ ته چې راغلی ګورئ دلته 15 اپشن دي 6 اپشن دي. بخښئ انفو ان سیټینګ انهانسمنټ آډیو اینډ سکرینز کارډز او سب ټایټلز یا سی سی. دلته به تاسو راځئ په شي باندې په اینډ سکرین باندې کلیک کوئ چې زه د خپل ویډیو په اخر کې غواړم دغه کارونه وشي یا دغه شیان د ما د ویډیو په اخر کې شو کړي یا وښیي. صحیح دی. دې لپاره به موږ څه شی کوو. دې ته به موږ راځو اډ الیمنټ ورته وایي. څه شو اډ الیمنټ. اډ الیمنټ ته چې راغلی ګوره موږ دلته څو اپشن درکوي. تاسو غواړئ ویډیو وښیئ یا پلی لیست وښیئ. تاسو غواړئ اپشن اضافه کړئ ورته څوک وکړي مستقیما د هماغه خوا نه که څوک غواړي سبسکرایب کړي تاسو چینل سبسکرایب یې کړي که بل کوم چینل لرئ او تاسو کوم ویب سایټ لرئ. صحیح شو. موږ ورته وایو چې نه موږ ته زه غواړم زه ویډیو خپل هډ کړم. صحیح ګورئ دلته بیا تاسو ته 3 اپشن درکوي چې موسټ ریسنټ ویډیو کوم ویډیو چې تاسو نوی اپلوډ کړي بیسټ فار ویور کوم چې د کتونکو دپاره ښه وي او چوز دا به منوال چوز کړي په خپله خوښه تاسو چې هر ویډیو خوښوئ. دلته ورته وایم چې موسټ ریسنټ ویډیو دا راته اډ کړه. ګورئ دا به تاسو ته دلته اډ کړي. ګورئ دغه شو. زه ورته وایم چې دا دلته زه نه غواړم زه دلته غواړم دلته باید وښیي شو کړي. صحیح شو. دا خو دلته سو بل اډ الیمنټ ته ورته بل هم راته انتخاب کړه. بل ویډیو ورته وایم چې بیسټ فار ویور هغه چې کتونکو دپاره ډېر ښه وي هغه راته اډ کړه. وګورئ تاسو دا هم اډ کړه. درته دا هم زه راولم دلته ږدمه. درېیم اپشن کې زه ورته وایم چې ما د چینل د سبسکرایب لینک راته اډ کړه. صحیح شو. ګوره دلته راغی. دلته دې باندې بیا چې څوک کلیک کړي دلته چپ خوا ته اپشن ورکوي چې سبسکرایب باندې څوک چې کلیک وکړي بیا هغه ته څه کوي چې موږ ویډیو ښیي. دلته به دا ټول زه سیف کړم. وګورئ تاسو ښه اوس دا موږ غواړو چې پریویو کې دا وښیو چې څنګه کولی شئ. تاسو کولی شئ چې خپل چینل ته ولاړ شئ هلته یې وګورئ او که تاسو دلته پریویو باندې کلیک کړئ دلته درته ښیي. وګورئ تاسو به دا لوی کړم درته. وګورئ 1 2 او دا هم موږ د چینل ته سبسکرایب کېدو لینک دلته څوک وایي سبسکرایب نه وکړي چې کلیک وکړي سبسکرایب کولی شئ موږ چینل چې بیا سبسکرایب کړئ. هلته نو دغه یو نوی اپشن دی د یوټیوب د خوا نه. البته اپشن خو پخوانی دی خو تاسو ته ما نوی درته تشریح کړه. تاسو کولی شئ که چېرې له دې اپشنونو یا د کوم طریقې نه چې د نه استفاده وکړئ خپل د یوټیوب چینل ویو زیات کړي. یعنې بیا چې هر څوک راځي تاسو ویډیو که وګوري
دلته حتما که دا ورته جالب په دې باندې هم کلیک کړئ دا هم ګوري بیا به دا هم وګوري چې هر یو ورته جالب وي هغه کیدای شي وګوري او تاسو د چینل ویو هم زیات شي هغه دقیقې هم زیات شي تر څو تاسو چینل په اسانه سره ریویو شي او مانیټایزیشن یې اپروف شي. ښه نو ګرانو ملګرو دا و د مونږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې تاسو خوښه شوي. په آخر کې بیا له تاسو نه زه هیله کوم چې زموږ د فیسبوک صفحه لایک کړئ او همچنان د یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړئ. نو تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ. ښه چلو.